څومره ډیره دا زمزمه زموږ په غوږونو کې کیږي او دا په موږ باندې منل کیږي او راته ویل کیږي چې هر څه موږ ته غرب کړي دي، ټکنالوژي پرمختګ او نورو شیانو کې هر څه موږ ته غرب کړي دي او مسلمانانو هیڅ په دې کې ونډه نه ده اخیستې، یا یې همکاري نه ده کړې، یا یې اختراعات نه دي کړي. خو د پولیتزر جایزې ګټونکی تاریخ پوه دانیل ډیویډ لیورینګ دی وایي که د ابن رشد، ابن سینا او ځینې نورو مسلمانو علماو همکاري یا ونډه په د اروپا په نهضت او په اصلاح او په دې کې نه وی، نن به دغه پرمختګونه اروپا نه درلودل. خپل اروپایي او خپل د دې نهضت غړی دی، دی وایي د جایزه هم ګټلې ده او عادي سړی نه دی. خوارزمي د نه یوازې دا چې الجبر او ریاضي کې برخه کې اختراعات کړي دي، بلکې الګوریتم د اختراع کړي. الګوریتم د ده له برکته دي. که الګوریتم نه وای نن به څومره ډېر شیونه نه و. زما په لاس کې به لپټاپ نه و، ستا په لاس کې به موبایل نه و، سوشل میډیاوې به نه وي. دا هر څه په الګوریتم چلیږي او مخترع خوارزمي دی، مسلمانانو دا ټول. ډېر مثالونه یې شته دي، تاسې یې ولولئ. دوی د نړۍ په دغه ټکنالوژي پرمختګ کې هر څه کې رول لوبولی. خو زما او ستا مسلمان ځوان دغې ته پام نه کوي، بیا موږ ته دا وایي چې هر څه اروپا کړي، هر څه غرب کړي. صحیح ده، هلته دا پرمختګونه شوي، خو مسلمانانو هم پکې لویه ونډه درلوده او مسلمان تاریخ پوهان، مسلمان فیلسوفان، مسلمان مخترعین په دغو برخو کې ډېر زیات کار کړی دی، ونډه اخیستې او همکاري کړې ده. ته که نور پیژنې په کمنټ کې راته ولیکه. ډېر زیات دي، ما یې مختصر د مثال په ډول دغه څو نومونه تاسو ته واخیستل. د فلسفې په برخه کې ابن رشد، ابن سینا او نورو ډېر زیات کار کړی. حتی اروپا د دوی له علمه استفاده کړې ده او خپل ډېر شیونه بدل کړي دي او په نوې بڼه جوړ کړي دي، د دوی په نوم ثبت شوي دي. هغه څوک نه یادوي، اما څوک چې په حقایقو پوهېږي هغه پرې پوهېږي. همداسې خوارزمي د اختراع لوی کار کړی دی. خپل مسلمان فیلسوفان، مخترعین او دا وپېژنئ، بیا درته معلومیږي چې څومره همکاري او ونډه دوی اخیستې ده په دغو پرمختګونو او دغه اختراعاتو کې.